کړی په شمال کې او په سنګین کې یو پوسته بیخي وهلی و سر یې پرې نیولی و هغه د موبین صاحب بیرغ دې بیخي ورک کړی ده بیرغ یقین دی اوس دغه د بیرغ اوس هم دلته راسره چېرته ایښی دی هغه یو وزار لږ زره زوبل ده چې هغه ټیک کړم انشاءالله بس بیا به صحیح شي هغه خالي جوړول غواړي بس موبین صاحب ما اوله دفعه وه چې تاسو سره په لایف برخه کې برخه اخلم او تاسو سره غږېږم انشاءالله روان کې به بیا هم خپل نظریات سره شریکوو الله مو عزت وکړه قدردان شي محب الله انتظار سلام علیکم اورې مطیع الله محب الله انتظار ښه محب الله وروره بیا سیدو ته رانیسي اوس راځي مهرباني وکړه د هر تر مخې مبین صاحب تاسې اوقاف صاحب محترم او په سټوډیو کې ناستو ملګرو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام او مبین صاحب یو لنډه پوښتنه د اوقاف صاحب نه لرم هغه دا چې دغه نن چې جنرال دوستم ته کومه رتبه ورکړل شوه د مارشالۍ رتبه او د ده کومې خبرې رسنیزې شوي یا په رسنیو کې وشوي چې طالبان ته اخطارونه ورکړو یا شپږ میاشتې وخت یې موږ ته راکړي نو دغه په تېر وخت کې هم د ولسمشر یا د شلونګا بابا لومړی مرستیال و نو په هغې وخت کې هم دې دا غورې کولې نو هغه غورو خو ته بیا ګټه ونه کړه چې هغه د لومړی مرستیالۍ نه هم وتښتېده او چې دوسیې بیا راووت ګوره دغه د مارشالۍ رتبه چې خره ته ورکړي دغومره زنګونه و ټیکۍ او بندونه له خره نه تاو کړي هغه هم داسې غورې کوي د لغتې وهي دا خو هلته نو مارشالي رتبه یې ورکوله ورور هغه زنګین واسکټ یې ورپه سر که هغه له ټیکۍ او له 100 رقمه ګلانو نه ډک یو زل یې ورپه غاړه که نو دومره ډوزې خو به ولې وروره نو تاسو ولې داسې کوئ وام اورېده دا خو دغه مارشالي رتبه او دغه زل دغه ټیکۍ او دا رتبې خره ته واچه هغه هم یو پودړ خره ته هغه هم دوستي وایست طالبان 3 ورځو کې ورکومه نو ته به یې ورسره منې سبا له جنرال دوستم نه پوښتنه وکړې ورته څنګه چل د بچو پرون دي چې هغه غورې کولې دستي به درته وایي چې هغه زه نه وم او غږ دې راځي اوقاف صاحب محترم زما غږ درځي اوقاف صاحب غږ دې ورځي اوقاف صاحب ته دې ما غږ نه ورځي نو تا به څه ورسي اوقاف صاحب اورې اوقاف صاحب که اوقاف صاحب متاسفانه له موږ نه قطع شو نو ملګرو دغسې قصې او غورې وې نن شپه لایف د بندیانو په باره کې و آینده نورو لایفونو کې به هم انشاءالله تاسو ټولو ته دعوت درکوو او ټول به راسره وئ پاتې شوه د بندیانو د خلاصون مسله بندیان به په خپل ټیم په خپل د لیست مطابق خلاصېږي چې خلاص نشي بین الافغاني مذاکرات نشته حکومت که څومره سرې کرښې راکاږي هغه به بیرته په خپله زیړېږي ځکه لمر تیز ده که نه نو د کابل مزدور ادارې نه مو هیله دا ده چې دا ډېرې زیړې کرښې او سرې کرښې او برګې کرښې مه اچوئ هغه یو بیان خو مو وتښتېد هغه خو لاړه هغه خو مو د امریکا تر باغو درته واړو نو د آینده دپاره دا کوشش کوئ چې سرې کرښې مه اچوئ ذاتي خو په شرمو وشرمېږئ تاسو خو شرم نه لرئ خو هغه اشم لوګری مو په شرمو وشرمو نو تاسو ټولو نه مې هیله دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت له غازیانو او اتلانو سره یو ځای شئ تر څو د کفر د سی آی ای د بلیک واټر مزدورانو ته وروستی سوک په دا خوله باندې ورکړو شړونګا بابا په ارګ کې محاصره ده له ارګه د باندې وتلی نه شي د افغانستان اسلامي امارت یوازینی مدافعین یوازینی د دې وطن د اهل کار خلک دي په دې وطن قرباني ورکړې د افغانستان اسلامي امارت غازیان او اتلان مشران نه تنها دا چې د افغانستان په اوسنی انقلاب کې بری ترلاسه که ځینې خلک ځینې رهبرانو ته د دروغو القابونه ورکوي چې د افغانستان 90% جهاد په مخ وړه نه دا دروغ دي له کاذبانه القابونه به تیر شو د خلکو په سترګو کې به خاورې نه اچوو هغه چا چې کابل په کنډواله بدل کړ هغه چا چې د شهیدانو ارمانونه یې خرڅ کړه هغه چا چې د کونډو رنډو په ارمانونو یې لوبې وکړې د
د شهیدانو وینې خرڅ کړلې، هغه هېڅکله د جهادونو اتل نشي ګرځېدلی، نه یې له امریکایانو سره جهاد کړی او نه یې له روسانو سره کړی. روسانو سره هم جهاد د افغانستان غیور ملت کړی ده، له امریکایانو سره جهاد هم د همدغه افغانستان غیور ملت کړی ده. مونږ هېڅکله د دروغ اتلان د واورو پړانګان نشو منلی. د جهاد په وخت کې هم همدغه تنظیمونو مجاهدین علما په شهادت رسولي، له شانه یې ویستلي دي. تیرو خبرو ته به نه ځو، چاته به اختارونه نه ورکوو، د دروغو میډالونه به د خلکو په اوږو نه ټومبو. هیڅ جهادي رهبر په افغانستان کې جهاد نه ده کړی. جهاد چې کړی ده د افغانستان غیور ملت کړی ده. د هیڅ جهادي رهبر زوی د کورنۍ غړي د افغانستان په جهاد کې نه مایوبه سوي نه شهیدان سوي. ټول جهادي رهبران په افغانستان کې فیوډالان دي، اکثریت ټول نه، اکثریت بلند منزل لري، اکثریت اوس هم د امریکایانو د کور کرایه ورکوي، اکثریت جهادي رهبران اوس هم د امریکا په غېږه کې تغذیه کیږي. د دروغو اتلان موږ هېڅکله نه منو. موږ دا مبارزه د چا دپاره نه ده شروع کړې. طالب جان چې ستا د زړه سر مې ده، د جهاد له ارمانونو سره یې لوبې نه دي کړي، د جهاد ارمانونه یې نه دي خرڅ کړي، د مجاهدینو ارمانونه یې نه دي خرڅ کړي، د شهیدانو په ارمانونو یې لوبې نه دي کړي. او دا مو امید او تمنا ده. او د هېڅ طالب مشر زوی څوک نسي راته ښودلی چې په اروپایي ملکونو کې د پنیکر او په چوتي کې ګرځېدلی وي. دغه جهادي رهبران چې نن ځان ته جهادي رهبران وایي او دا خبرې کوي چې د افغانستان 90% جهاد رهبري کړی، دا کاملا دروغ ده. د افغانستان په جهاد کې هغه وخت هم علماو کاملا ونډه درلودله. د افغانستان جهاد په مخ وړه، د افغانستان د مظلوم ملت د روسانو په وخت کې جهاد کړی، شهیدان یې ورکړي، دشتې په قبرونو باندې آباد کړي، کورونه یې وران شوي، مهاجر شوي دي. لیکن هغه تش په نوم جهادي رهبران اوس هم د امریکایانو په غېږه کې اوسي، تش په نامه جهادي رهبران اوس هم د امریکایانو د کور کرایې ورکوي، په همدې حکومت کې غړي برخه لري، په خپله برخه لري. ډېر د هغه حزبونو قمندانان له امریکایانو سره والیان وزیران تیر شوي. د دې 18 کلن اشغال ترڅنګ د موږ مجاهد ملت په شهادت رسولی ده. نو افغانستان کې به خپل منځي اختلافاتو ته لمن وهلو ته څوک پرې نږدو. د افغانستان راتلونکی د طالب جان په لاس کې ده، د افغانستان راتلونکی د هغه چا په لاس کې ده چې قرباني یې ورکړي دي. البته دا نور ګوندونه حزبونه کولی شي چې طالب جان سره اوږه په اوږه مخ ته لاړ شي. دې هېڅ چا ته موږ اجازه نه ورکوو چې د طالب جان سره په څنګ کې د بیل تنظیم په نامه باندې مخکې لاړ شي. هر څوک کولی شي، هر افغان کولی شي چې طالب تر وزرې لاندې مزل وکړي او خپل مرام او هدف ته ورسیږي. دلته به چا د دروغ اتلان له چا نه جوړوئ. دلته موږ په سوشل میډیا کې ګورو ځینې خلک پیدا شوي دي، ځینې خلکو نه د دروغ اتلان جوړوي چې تاریخ ټول افغانانو ته معلوم ده، نوم یې نه اخلم، تور تاریخ معلوم ده، پاټک سالاري معلوم ده، غصب معلوم ده، د ملت سره خیانت معلوم ده، د شهیدانو له وینو له ارمانونو سره لوبې معلوم دي. هغه خلکو ته هېڅکله که څوک له موږ نه دا امید کوي چې موږ د تاسو مشرانو ته اتلان وایو، نو تاسو د موږ مشرانو ته اتلان ووایئ. کله وحاشه هېڅ خاین ته به په هېڅ قیمت باندې اتلو نه وایم، هېڅ جاسوس ته به په هېڅ قیمت باندې اتلو نه وایم، هېڅ هغه چا ته به په هېڅ قیمت اتلو نه وایم چې په لسګونو واره د طالب په مقابل کې جهاد فرض عین بللی ده. خو لیکن نن الله پاک لارې خوا ذلیله کړی، رسوا کړی ده. نو نن غواړي چې د دروغ اتلولي خپل ځان کې. موږ ویښ یو، موږ بیداره یو، هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو. د موږ اتلان د اسلامي امارت مشران، غازیان او په سنګر کې ناز مریان دي. هغه څوک چې د کابل کې د امریکانو په غېږه کې روزل شوي دي، د CIA مزدورانو د ګوند غټ غټ غړي په دې حکومت کې اوس هم ونډه لري. پخوا هم له امریکانو سره په چاپو کې د دې ملت په کورونو په ورانولو کې پوره ونډه درلودله. هغه د موږ اتلان نه دي. په لوی رب مو سپارم، سپېڅلې مبارزه به کوو، د الله د رضا دپاره یې کوو، رښتینې اتلان به دې ملت ته معرفي کوو. هېڅکله دروغجن اتلان 90% او 80% دعویداران د جهاد موږ نه منو. معلوم دی جهاد هم راته معلوم ده، پاټک سالاري هم راته معلوم ده، غصب او خیانت هم راته معلوم ده، د دې ملت له ارمانونو سره لوبې هم راته معلوم دي. د دروغ اتلان به موږ ته نه جوړوئ. د طالب د وزر لاندې که څوک مزل کوي، بسم الله الله اکبر کنې مخه یې ښه. یو چا ما ته اخطار راکړه وایي که داسې نسي موږ به د طالبانو په خلاف جهاد اعلان کړو. زه رنګ دی ورک سه، لاس وارې د مشر جهاد اعلان کړی، څه توره یې کړې ده چې اوس ته پکې له اروپا نه راغپېږي چې زه به طالب په خلاف جهاد شروع کړم.
طالب خلاف جهاد مهاد د پلار نشي کولی. موږ او تاسو له پخوانه سره معلوم یو ان شاء الله العزیز په الله مو بروسه ده. افغانستان به ټوټې ټوټې او د تنظیمو په لاس کې نه ورکو. د افغانستان واحد دریځ او ادرس معلوم ده. سپېڅلي هغه خلک چې د امریکا امپراتوري ختمه کړې هغه د دې حکومت حقداران دي او د کابل واګې او چارې باید همغوی ته وسپارل شي. تر هغه پورې خپل مبارزه جاري ساتو تر څو مو د شهیدانو ارمانونه نه وي پوره شوي او خپله مبارزه په هیڅ قیمت باندې په چا باندې نه خرڅوو، نه په چا احسان کوو او نه چاته وایو چې دا مبارزه مې کړې ده. نه، د الله د رضا دپاره یې کوو. دا مبارزه خپله فریضه بولو. د طالب جان غږ اوچتول، د افغانانو د مظلومو هیوادوالو غږ اوچتول دا مو فریضه ده، دا مو حق ده. دا باید ادا کو، په ټیټ سر باندې باید ادا کو، په هیڅ چا باندې احسان ونه کو چې زه مبارز یم او ما مبارزه کړې ده. مې کوه کرا دې په کور کې کښېنه. که څوک د الله د رضا دپاره مبارزه کوي میدان ته دې راودانګي. دا مبارزه که په ځان فرض بولي، سنګر کې طالب خپل وینې تویوي، دلته ته خوله نشي تویولی په خلکو احسان کې. د څه شي احسان کې؟ دغومره حق افغانستان نه در باندې لري چې یو حق چغه جګه کې